ننګرهار ولایت یو سلو 33 دولتي روغتیايي مرکزونو سره د یونیسف لخوا د 8 کانټینر درملو مرسته وشوه چې 100 کلمه ژمني درمل پکې شامل دي. دغه درمل چې د یونیسف لخوا په ننګرهار کې د جیک موسسې ته په دې موخه سپارل شوي ترڅو د عامې روغتیا اړوند دولتي روغتونونو باندې وویشي. په اړه یې دغه اداري مسؤلین وایي موږ ته د یونیسف د محترمې ادارې د خوا څخه 100 قلمه دوا راورسېده چې مختلف اقلام پکې شامل دي چې په هغې کې سیرومونه، انټي بایوټیک، انټي فایلیټیک یعنی د درد زر دواګانې مختلف اقلام پکې شامل دي. دغه دواګانې موږ ته په 8 ټریلرو موټرو کې راورسېدله. دا موږ یو سلو 33 کلینیکونو ته په شمول د NRH زر تر زر انشاءالله توزیع کړو. دلته ټول چې د ژمني موسم لپاره هم اقلام پکې شامل دي چې په هغې کې اموکساسیلین، کوتریموکسازول، همدارنګه کوم چې د ژمي لپاره ورلډ اقلام دي هغه هم پکې شامل دي. د ننګرهار عامې روغتیا ریاست ویان نقیب الله رحیمي وایي یاد درمل دغه ولایت روغتیايي مرکزونو ته د 3 میاشتو لپاره بسنه کوي. ښاغلی رحیمي له یونیسف او نورو نړیوالو ادارو غواړي چې د روغتیا په برخه کې د ورته نورې مرستې هم وکړي ځکه ولسي خلک په ژمي کې له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان وي. ننګرهار کې یو سلو 15 روغتیايي مرکزونه، اماراتي روغتیايي مرکزونه د عضوي روغتون په شمول باندې شتون لري چې دغه روغتیايي مرکزونو کې د یونیسف په مالي مرسته باندې جک موسسه خدمات تطبیقوي او د یونیسف له لورې د راتلونکي 3 میاشتو یعنی د ژمي موسم لپاره هغه ټول اړین درمل چې تقریبا 8 کانټینره کېږي نن د عامې روغتیا رییس الحاج مولوي امین الله شریف په شتون کې دغه موسسې مسؤلینو ته وسپارل شو ترڅو په وخت باندې روغتونونو او روغتیايي مرکزونو ته ولېږي. بل ورته د ننګرهار ولسي خلک خوښ دي چې د عامې روغتیا ریاست سره د هغه درملو مرسته کېږي چې په ژمي کې ورته خلک ډېره اړتیا لري. د دوی په خبره ولس په تیر کې سخت ځپېدلی دی او په شخصي روغتونونو کې د یادو درملو اخیستلو وس نه لري. موږ ډېر خوښ یو چې دلته دا دوايانې د جیک یونیسف کمپنۍ لخوا راځي او دلته بېوزله او د غریبو سره مرسته او کومک کېږي. دا دوايانې څوک په شخصي هسپتالونو کې نشي اخیستی، ګرانې دي. نو بس د دوی څخه ډېره مننه کوو چې دا دوايانې دلته انتقالوي او غریبو او بېوزلو سره دومره مهم کار دی چې په نن سبا وخت کې د دې نه بل مهم کار نشته دی، د دې نه ضرور کار نشته دی. جمع را روان دی، خلک ماشومان خپلوسه دي، مریضان دي، د سینې تکلیف، د ستوني تکلیف. په دې وروستیو کې په ننګرهار کې له بل هر وخت روغتیايي مرکزونو ته پاملرنه زیاته شوې ده او هغه خلک چې په خصوصي روغتونونو کې د درملنې وس نه لري په دولتي روغتونونو کې په وړیا ډول په ښه شکل سره درملنه ترسره کیږي. سهار ګل احساس، امید راډیو ننګرهار.